الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. زمان انتهائی معزز علماء کرام، معززین علاقہ اور نوجوانانو، ستاسو مخ کی بہترین انداز سرا دا محفل ختم قرآن منعقد کړی شو. تاسو د ماشومانو بیانونه، تقریرونه واوریدل او د دې نه بعد زمونږ د دې محفل د دې ختم قرآن پروگرام مہمان خصوصی حضرت مولانا علامہ محمد طیب ہزاروی سے هغوی تشریف راوړي. خپل بیان با انشاءاللہ العزیز هغوی کوي، هغه به موږ اورو. زه ستاسو مخکې مختصر د ادارې متعلق یو څو خبرې عرض کوم او بیا په دې باندې اکتفا کوم. عزتمندو، د الله رب العزت خو ډېر زیات نعمتونه دي په موږ او تاسو باندې، خو د ټولو نه اوچت نعمت هغه د علمای حق وجود دی. یقیني خبره ده چې علمای کرام دا د امت په هر شعبه د زندګۍ په هر موړ او په هر دور کې رهنمایي کوي، دو ته لار ښیي او د دو د هدایت او د نجات دپاره، د کامیابۍ دپاره یو ذریعه ګرځي. او علماء کرام هغه زمونږ او ستاسو د موجوده نسل او د راتلونکي نسلونو دپاره د دیندارۍ یو سوچ کوي، فکر کوي، هغې دپاره ادارې قایموي، ادارې چلوي، شب روز محنت کوي چې د مسلمانانو بچي دا دینداره جوړ شي، دا دینی او دنیاوي تعلیمونه حاصل کړي او په عزت سره خپل دا ژوند تېر کړي او د مسلمانانو رهنمایي په ښه طریقې سره د راتلونکي نسل هغه دا موجوده چې کوم نسل تو تعلیم یافته کوي نو هغه ذمهداري بیا د دو ګرځي چې دو به د راتلونکي نسلونو لپاره رهنما او رهبر وګرځي. نو عزتمندو، یو دور یو وخت داسې و چې په هغې کې به مونږ خپل ماشوم که چا دیني تعلیم ته ولېږه نو هغه به بیا د دنیاوي تعلیم نه محرومه پاتې شو. په حقه لین، په حقه شعبې باندې به هغه مخې ته ته دنیاوي تعلیم نه به هغه بلکل آګاه نه و، خبر به نه و، دغه شانتې به پاتې شو. او که چا به د دیني تعلیم دپاره ولېږه دنیاوي نه به نه خبر، که دنیاوي تعلیم دپاره به یو بچی ولېږه مدرسې ته به یې ولېږه، علم نه به یې ولېږه، حفظ نه به یې ولېږه نو هغه به بیا د دنیا د تعلیم نه، د دنیا د وخت د ضرورت نه هغه به بیا نه خبر. عزتمندو، علماو داسې یو سوچ وکړو، داسې یو رهبري او رهنمایي د دې امت یې وکړله چې دو لپاره یې داسې ادارې قایم کړي چې په هغې کې د دو دیني او دنیاوي دواړه ضرورتونه په یک وخت هغه پوره کېږي. هغې دپاره بهترین اداره زمونږ علماء دیوبند چې قایم کړې ده نو هغه اقرا روضة الاطفال ټرست نوم باندې ده. عزتمندو، په 1984 کې د دې ادارې آغاز د 18 ماشومانو نه په کراچۍ کې شوی و او نن الحمدلله د کراچۍ نه والا تر پېښور پورې، پېښور نه والا تر ګلګت بلتستانه پورې د پاکستان په هر یوې صوبه کې بلکې د پاکستان په هر یو غټ ښار کې د اقرا روضة الاطفال ټرست 195 شاخونه مصروف عمل دي هغه کار کوي
هغو زمونږ دیني او دنیاوي دواړه قسمه ضرورتونه دواړه قسمه تعلیمونه هغه پوره کوي. عزتمندو اقرا روضة الاطفال ټرست بڑاګرام ته چې راغلي ده دا اداره نو په سن 2000 کې د دې آغاز بڑاګرام کې شوی دی او د 2000 نه واخله نن دا 2022 دی. 2022 پورې 2200 حفاظ او حافظات دې ادارې تیار کړي دي. د ټولو نه کم وخت کې د ټولو نه زیات حفاظ اقرا روضة الاطفال ټرست تیار کړي دي. دا د دې ادارې کردار دی دا د دې ادارې کمال دی. نن خلک فخر کوي او وایي چې د ټولو نه قلیل مدت کې د ټولو نه زیات انجینر او ډاکټر تیارولو والا اداره زمونږ ده. موږ الحمدلله په دې باندې فخر کوو چې د ټولو نه کم وخت کې د ټولو نه زیات حفاظ او حافظات تیارولو والا اداره په بڑاګرام کې پورا د ملک لیول باندې هم په خصوصا بڑاګرام کارګزاري او کارګردګي تاسو ته ښیم د ټولو نه زیات حفاظ اقرا روضة الاطفال ټرست تیار کړي دي. ستاسو په دې کلي کې جیسون کې د اقرا آغاز چې شوی دی نو نن پورې 136 حفاظ او حافظات اقرا روضة الاطفال ټرست په لږ وخت کې په دې پسمانده علاقه کې تیار کړي دي او تاسو ته یې راکړي دي. او موږ چې څنګه بچي تیاروو او راکوو دا نن تاسو د هغې یو جلک د هغې یو مثال تاسو وکړه. دې ماشومانو خپل هغه کردار نن تاسو ته وښو. خو بیا وروسته افسوس خبره دا ده چې د دوی مخې ته رهنمایي نګراني او دیکبال هغه د والدینو نه ونه شي او حفاظ د هغو نه خراب شي نو بیا وایي یاره دا حافظ یې خو تیار کړی وو خو هغه صحیح نه شول. نو بهی دا خو ستاسو کار و. موږ خو چې کله تاسو له راکړي وو نو هغه ټیک ټاک هغه ته قرآن بهترین انداز کې یاد و ښایسته انداز سره په تجوید سره قرآن یې لوسته او یاداشت کې هغه 100% معیاري و او هر لحاظ سره دا وړو وړو ماشومان نن تاسو وکړه عقیده ختم نبوت څومره بهترین انداز سره او دا یو حساس او اهم مسله ده د دې وخت هغه تاسو ته پیش کړله. یو بچی راته او په عقیده ختم نبوت باندې چې هغه کوم دلایل او کومې مکالمې او کوم پروګرام پیش کړ نو سړی عقل ورته حیرانېده. نو دا د دې ادارې کردار دی دا د دې محنت دی او دا د دې کارکردګي ده. تعلیمي میدان کې زویم اقرا روضة الاطفال ټرست نن دومره بدلون راویښتی دی دومره ترقي راویښتې ده چې نن څوک د اقرا نوم ونه لګوي ځان سره نو د هغې اداره هم نشي چلېدلی. ځکه چې اقرا روضة الاطفال ټرست تعلیمي میدان کې یو عظیم انقلاب برپا کړی دی. دغه وړوکی ماشوم چې موږ واخلو نو دې موږ سره قاعده ولولي ناظره ولولي حفظ قرآن موږ سره وکړي او سطن ادارې د طرف نه دې دپاره 4 سال مختص دي او د حفظ قرآن کولو نه بعد بیا دغه حافظ قرآن ماشوم موږ سره په 6 کالو کې موږ سره میټرک کوي. بیا نو بیا کې اقرا کې یو بچی تاسو حواله کړو نو هغه سطن 4 کاله دې خوا ولګول مدرسې شعبه کې چې دې حافظ قرآن جوړ شو نو بلې غاړې ته چې ده بیا سکول شعبه کې اقرا کې 6 کاله ولګول نو ده میټرک وکړو 10 یې وکړو ګویا کې 10 کاله چې اقرا کې ولګول نو دې حافظ سره د میټرک نه سره د 10 تعلیم نه په 10 کالو کې تیار شو او په نورو ادارو کې یا عام سکولونو کې پرایویټ یا سرکاري کې واچو نو 10 کالو کې هغه څوکي نهایت 10 به وکړي او حفظ قرآن څه کوي چې باقي د قرآن الفاظ تلفظ سره به هم هغه ادایګي نشي کولی. نو عزتمندو اقرا روضة الاطفال ټرست کارکردګي هغه اظهر من الشمس ده. نن د بڑاګرام په کلي کلي کې په کور کور کې په محله محله کې د اقرا
حفاظ موجود دي او چې کله رمضان شي مخکې یو دور داسې و چې خلک به ګرځېده ځان له به یې څوک حافظ قاري کته چې موږ له قرآن واورئ نن دور داسې دی حفاظ دومره زیات شوي دي چې هغو ته جوماتونه نه میلاویږي جوماتونه کم دي او حفاظ زیات دي تاسو خپل لیکلي کې وګورئ چې د کلي جومات کې به هم ختمونه کېږي خو دې سره سره ستاسو په حجرو او پیټکو کې به هم کېږي وجه یې دا ده چې جوماتونه کم دي او حفاظ نن د قرآن هغه زیات شوي دي نو دې باندې موږ فخر کوو دا زموږ سرمایه ده دا زموږ د علماو هغه کردار دی او دا د علماو هغه سوچ دی زموږ ستاسو د بچو د مستقبل لپاره زموږ ستاسو د بچو د ترقۍ لپاره چې دو دیني او دنیاوي دواړه تعلیمونه حاصل کړي زه خپلې خبرې ختموم وخت مې ډېر واخیسته په دې باندې معذرت خوایم خو زه ستاسو د راتلونکو تمامو مېلمنو شکریه ادا کوم بحیثیت میزبان زه ستاسو د ټولو شرکاو والدینو او خصوصا زمون علماء کرام زمون مهمان خصوصي د ټولو علماء کرامو د شرکای محفل ستاسو شکریه ادا کوم وما علینا الا البلاغ